اوس د بېباکه ځوان قصې ته غوږ ونیسئ چې بېباکه ځوان څه وایي. دی وایي د عمر 10 کاله مې نه وه پوره سوي چې زما ښځې زما اول زوی وزېږاوه. تر اوسه مې هغه شپه په یاد ده. په هغه شپه تر نیمې شپې پورې په یوه هوټل کې د خپلو انډیوالانو سره ناست وم. زموږ دغه شپه تېرول په بېځایه خبرو بلکې په غیبت او حرامو تبصرو سره وه. زما په ملګرو کې زه هغه څوک وم چې ډېر ځله به مې خپل ملګري خندول. زما د ملګرو خندول زما کار او زما وظیفه وه. د دوی د خندولو دپاره به مې د خلقو غیبتونه او د خلقو پیشې کولې. زما هغه شپه ښه په یاد ده چې ما خپل ملګري ډېر وخندول. ما د خلقو د پیشو کولو دپاره یو عجب قدرت درلودی. د خپل آواز شکل او پردو ته مې داسې تغییر ورکولای سوای چې تقریبا د هغه چا آواز بسو چې ما به یې پیشې کولې. هو ما په هغه او هغه پسخندونه وهل تر داسې اندازې چې زما ملګري هم زما د پسخندو او ملنډو څخه نه وه په امان. ځینې خلق په دې سبب زما څخه لرې کېدل او ګوښه کېدل چې زما د پسخندو او ملنډو څخه په امان سي. زما ښه په یاد دي چې په هغه شپه مې د هغه ړانده پیشې کولې چې ما په بازار کې لیدلی و چې فقر یې کاوه. او تر دې بدتره خو لا دا وه چې ما پښه ورته کښېښول او دی سخت غوځار سو. پوړ مخې ولوېدی، مخ یې زما طرف ته راواړاوه او چې پر خوله ورتلل هغه یې راته وویل. په دغه وخت کې زما د لوړ آواز او قهقهې خندا ازانګې په ټول بازار کې اورېدل کېدې. د خپل عادت سره سم د شپې په آخر کې کور ته راغلم. ومې لیدل چې ښځه مې زما په انتظار وخت تېروي. داسې د عجز او عاجزۍ په حال کې وه چې په لیدلو به دې زړه پر ټوک ټوک سوی وای. په کښته او رېږدېدلې آواز یې راته وویل: راشد چیرې وې؟ ما د پسخند پر قسم ورته وویل: په مریخ کې. چیرې وم؟ د خپلو ملګرو سره وم. پر ښځه مې درد او تکلیف ښکاره و. په داسې حال کې چې دردو زورول او د خبرو کولو توان یې نه درلودی راته ویې ویل: زه ډېره په عذاب یم. داسې معلومیږي چې د ولادت وخت مې ډېر نږدې دی. د دغه خبرې سره یې سړې اوښکې پر مخ راوبهېدې. زه په دې پوه سوم او دا مې احساس کړه چې ما د خپلې ښځې په حق کې ډېره بې پروایي کړې ده. ما باید خپل د شپې مجلسونه لږ کړي وای، ځکه د ښځې مې نهمه میاشت وه. زما باید دغه واقعه په فکر کې وای او لږ وختي کور ته راتللی. خیر، دا مې په تلوار روغتون ته بوتله او د ولادت کوټې ته ننه ایستل سوه. پر دې د ولادت شدید دردونه په زحمت او تکلیف تېرېدل، خو ما په فارغه زړه د دې انتظار کاوه چې اولاد مې پیدا سي. څرنګه چې ولادت یې سخت و او ډېر وخت پر تیر سو، خو زه په ډېر انتظار ستړی سوم. نو خپل کور ته ولاړم او د کور د تلیفون نمبر مې د روغتون کارکوونکو ته ورکړی چې بیا زیری را باندې وکړي. پس له یوه ساعته تلیفون راغلی او د سالم د زیږېدلو زیری یې را باندې وکړی، ځکه ما د خپل راتلونکي زوی نوم پخوا لا سالم انتخاب کړی و. زه هم سمدستي روغتون ته ولاړم. هلته چې د نرسانو سره مخامخ سوم، د خپلې ښځې د کوټې پوښتنه مې وکړه، خو هغو راته وویل: ته یو وار هغه ډاکټرې ته ورسه چې ستا د ښځې د ولادت مسؤله وه. ما آواز پر پورته کړی او ورته ومې ویل: زه ډاکټره څه کوم؟ زه غواړم چې خپل زوی سالم ووینم. نرسانو وویل: لومړی ډاکټرې ته ورسه او وروسته به زوی ته ورسې. زه هم ډاکټرې ته ورغلم. ډاکټرې په خپلو خبرو کې لومړی د خلقو د مصیبتو او تکالیفو ځینې حالات راته بیان کړه او بیا یې وویل: انسان باید په الهي قدر سره راضي وي. د دغو مقدمو په آخر کې وویل: ستا د زوی په سترګو کې ډېر خرابوالی شته. داسې معلومیږي چې هغه دې ړوند وي. ما سر کښته وځړاوه. غواړم چې د دغه خبر په مقابل کې ځان ټینګ او ثابت وساتم،
خو هغه ړوند فقیر او سوالګر مې را په یاد سو کم چې ما په بازار کې غزار کړی او خلک مې پر خندولي وه. سبحان الله، وای څه چې کرې هغه برې به. د څه وخت دپاره ګنګوړه ولاړ وم، نه پوهېدم چې څه ووایم. بیا مې خپله ښځه او زوی را په یاد سوه. ډاکټرې ته مې د دې پر مهرباني تشکر ووایه او رهي سوم چې خپله ښځه ووینم. ښځه مې غمجنه نه وه، یا دا چې د غم اظهار یې نه کاوه. مؤمنه وه، د الله جل جلاله په قضا او اراده راضي وه. ما ته به یې پخوا لا نصیحتونه کول چې په خلقو پسخندونه مه وهه، او تر دغه د مخه به یې همیشه راته ویل چې د خلقو غیبت مه کوه. خیر، د روغتون څخه راووتو او سالم هم را سره دی. که رښتیا ووایم، ما د سالم هیڅ غمخوري نه کول. ما داسې بلی لکه زموږ د کورنۍ د غړو او افرادو څخه چې نه وي. کله چې به یې ژړا ډېره سوه، بلې خونې ته به ولاړم چې هلته بیده سم. خو بالمقابل زما ښځې د سالم ډېره روزنه او غمخوري کول او ډېر پر ګران و. مګر زه بد مې هم نه ځینې راتلل او دا مې هم نسوای کولای چې را باندې ګران دي وي. خیر، سالم لوی سو او په خاړپوڅو یې شروع وکړه او عجبه خاړپوڅې یې کولې. عمر چې کال ته نږدې کېدی د ولاړېدلو او تللو کوښښ یې کاوه. خیر، پر پښو ولاړ سو، خو د ده د ولاړېدلو سره دا را معلومه سوه چې په پښه هم ګوډ دی، نګوشي. اوس تر پخوا نور هم را باندې دروند سو. تر ده وروسته زما ښځې 2 نور اولادونه هم وزېږول چې عمر او خالد نومېدل. کلونه دې تېرېږي، سالم لوی سو او هغه نور 2 ورونه یې هم لویان سوه. خو زه هغه چې وم هغه وم. د کور ناسته مې نه وه خوښه، همیشه به د ملګرو سره ورک وم. په حقیقت کې زه زما د ملګرو په لاس کې د ټوکو او لوبو یوه آله وم. خو بیا هم زما ښځه زما د اصلاح کولو یا اصلاح کېدلو څخه نه وه ناامیده. همیشه به یې د هدایت دعا راته کول. زما د دغه بېځایه تصرفاتو په سبب پر ما نه په قهر کېدل، مګر زما په هغه بې پروایي چې ما د سالم سره درلودل یا مې ورسره کول ډېره غمجنه وه. سالم نور هم لویېدی او زما بې پروایي نوره هم ورسره ډېرېده. وروسته مې ښځې راڅخه وغوښتل چې سالم د ړندو مکتب ته داخل کړم. ما د دې کار منع ونه کړه. سالم مې د ړندو مکتب ته داخل کړی. زه د عمر په تېرېدو نه پوهېدم. زما د ژوند شپې او ورځې په کار، خوب، خوراک او د شپې په مجلسو تېرېدې. یوه ورځ چې د جمعې ورځ وه، غرمه پر 11 بجې له خوبه راویښ سوم. که څه هم پر 11 بجې راویښېدل زما دپاره وختي وه، خو په دغه ورځ یوې مېلمستیا ته خبر وم نو راویښ سوم. کالي مې واغوستل، عطر مې استعمال کړل او د وتلو اراده مې وکړه. اوس چې د کور د دروازې طرف ته رهي یم، د سالم ډېرې سختې او شدیدې ژړا ودرولم. دا اول ځل او لومړی وار و چې زه د سالم او د هغه د ژړا و طرف ته متوجه کېږم. سالم خو د کوچنیوالي څخه ژړل او اوس یې عمر 10 کاله دی. ما په دغه 10 کاله د ده په ژړا سر نه و ګرځولی. اوس مې هم غوښتل چې په بې پروایي تر تېر سم، خو دا مې په وسه نه سوه پوره چې دغسې تېر سم. د ده ژړا اورم او په ژړا کې مور ته نارې وروهي. ورته ومې کتل او بیا ورنږدې سوم. ما وویل: سالمه، ولې ژاړې؟ کله چې زما اواز واورېدی، ژړا یې بس کړه. کله چې پوه سو چې زه ورنږدې سوم، شاوخوا خپل لاسونه ټپروي. زه نه پوهېدم چې دی څه کوي او ولې لاسونه ټپروي. خو بیا دا راته معلومه سوه چې زما څخه د لرې کېدلو کوښښ کوي، غواړي چې زما څخه لرې سي. لکه په زبان حال سره چې دا راته وایي، اوس دې زما د وجود احساس وکړي. دا 10 کاله چیرې وې؟ زه په پسې یم او دی په خپله خونه ننوتی. په اول کې نه غوښتل چې د خپلې ژړا سبب راته ووایي، خو ما په لطف او مهرباني خبرې ورسره شروع کړې. سالم هم د خپلې ژړا د سبب په بیانولو شروع وکړه او ما غوږ ورته نیولی دی.
پوهیږي چې د سالم د ژړا سبب څه شو؟ د سالم ورور عمر، هغه چې هر وخت به سالم مسجد ته پیوي، نن وزنډېدی. حال دا چې نن د جمعې ورځ او د جمعې لمونځ دی. سالم پر دې بیریږي چې په اول صف کې به ځای نه کې پیدا، نو یې خپل ورور عمر او خپل مور ته نارې وروهلې. څرنګه چې د هغو له طرفه جواب نه ورکول کېدی، نو یې په ژړا شروع وکړه. ما د اوښکو ته کتل، هغه چې د ړندو سترګو څخه راتویېدې. نور مې د دې طاقت نه درلودی چې د نورې خبرې واورم. لاس مې د پر خوله کښېښوی او ورته ومې ویل د دغه دپاره دې ژړل؟ ده وویل هو. خپل ملګري او میلمستیا مې هیر شول او ما وویل فکر او غم مه کوه، ته پوهېږې چې نن به دې څوک مسجد ته بیایي؟ سالم وویل معلومه خبره ده، عمر مې بیایي، مګر هغه همیشه ځنډېږي. ما وویل یا، نن به دې زه مسجد ته بوزم. سالم په حیرت کې سو، زما خبره یې زړه ته نه لویږي. دا یې خیال او ګمان سو چې زه پسخن په وهم. بیا یې په ژړا شروع وکړه. ما یې اوښکې ورپاکې کړې او تر لاس مې ونیوی. غواړم چې په موټر کې ورسوم. ده وویل یا، مسجد نږدې دی، زه غواړم چې پر پښو مسجد ته ولاړ سم. بیا باکه ځوان وایي زما نه دي په یاد چې هغه کله او څه وخت و چې زه مسجد ته د آخر وار دپاره ورننوتلی وم، مګر دا مې اول وار و چې مسجد ته د بیرې د احساس سره ورننوځم. د خپل رب څخه بیریږم او د هغه تېرو څو کلو پر غفلت او غلطیاو پښیمانه یم. مسجد ته ورننوتم او مسجد په لمونځ کوونکو ډک و. خو بیا هم ما د سالم دپاره په اول صف کې ځای پیدا کړی. موږ د جمعې خطبې ته غوږ ونیوی او سالم زما څنګ ته لمونځ ادا کړی. مګر یا، په حقیقت کې ما د سالم څنګ ته لمونځ ادا کړی. پس له لمانځه سالم زما څخه وغوښته چې قرآن مجید ورکړم. زه په تعجب کې سوم چې دی څرنګه قرآن مجید ویلی سي، حال دا چې دی ړوند دی. نږدې وه چې دغه د ده غوښتنه تر غوږ تېره کړم او قرآن مجید ورته را نه وړم، مګر له دې بیرې چې د سالم احساس او شعور زخمي نه سي، د ده غوښتنه مې قبوله کړه. قرآن مجید مې ورکړی. ده راڅخه وغوښتل چې په قرآن مجید کې سورت کهف راواړوم. زه هم په دغه کار مشغوله سوم. یو وار ورقې پر له اړوم او بیا په فهرست کې ګورم تر څو چې سورت کهف مې پیدا کړي. قرآن مجید یې راڅخه واخیستی او مخ ته یې کښېښوی. د سورت کهف په تلاوت یې په داسې حال کې شروع وکړه چې سترګې یې پټې وې. ما د ځان سره وویل سبحان الله، سورت کهف یې ټوله په یاد دی. له خپله ځانه څخه وشرمېدم او ما هم قرآن مجید را واخیستی او په خپل جسم او بدن کې مې ریږدېدل حس کړه. قرآن کریم وایم او وایم. الله جل جلاله ته خواست او دعا کوم چې الهي عفو او بخښنه راته وکړې. الهي سمې لارې ته مې هدایت کړې. ځان نسم ټینګولی، لکه کوچنی په ژړا مې شروع وکړه. تر اوسه لا ځینې خلق په مسجد کې دي او سنت لمونځ ادا کوي. د هغو څخه شرمېدلم. غواړم چې خپله ژړا پټه کړم، خو زما ژړا کرار کرار په زوره کېږي، تر څو چې ژړا مې په سلګیو بدله سوه او په ځان نه پوهېږم، تر څو چې یو کوچنی لاس را باندې کښېښول سو او زما په مخ پسې ګرځي. زما مخ یې پیدا کړی او اوښکې را پاکوي. دغه کوچنی لاس د سالم و. ما هم د ده لاس په خپل ځګر پورې ټینګ ونیوی او ده ته ګورم. د ځان سره مې وویل سالمه، ته ړوند نه یې، بلکې زه ړوند یم. دا ځکه چې زه په هغو فاجرانو او فاسقانو پسې وم چې اور ته یې کشولم. خیر، بیرته کور ته راغلو. ښځه مې په سالم پسې ډېره پریشانه وه.
مګر کله چې پوه سوه چې ما د جمعې لمونځ د سالم سره ادا کړی دی، هغه پریشاني د خوشحالۍ په اوښکو بدله سوه. د دغې ورځې څخه بیا په مسجد کې د جماعت لمونځ نه دی راڅخه پاته سوی. هغه بد ملګري مې پرېښول او په مسجد کې مې تر هغو ښه ملګري پیدا کړه. داسې ملګري چې د هغو په ملګرتیا کې د ایمان په خوند او مزه پوه سوم. د دغو ملګرو څخه مې داسې شیان زده کړه چې د هغو د زده کولو څخه دنیا مشغوله کړې وم. تر دې وروسته هیڅ د وعظ او ذکر مجلس نه دی راڅخه پاته سوی او قضا سوی. په یوه میاشت کې مې 2 واره قرآن مجید ختم کړی. د الله جل جلاله په ذکر او تسبیحاتو مې د دې لپاره همیشه ژبه شوري چې ښایي رب عز وجل هغه د خلقو د غیبتو او پسخندو بخښنه راته وکړي. اوس پوهېږم چې خپلې کورنۍ ته ډېر ورنږدې سوی یم. د ښځې د سترګو څخه مې هغه د بیرې او تشویش کتل چې همیشه به زما د عمل په سبب پر ما بیرېدل ایسته سوي دي، او د سالم له مخه تبسم نه لرې کېږي. کله چې څوک یې وویني دا فکر کوي چې د دنیا نعمتونه او پاچهي د ده په لاس کې دي، او زه د الله جل جلاله ډېر شکر او حمد ادا کوم. یوه ورځ زما شو او صالحو ملګرو دا فیصله وکړه چې د دعوت او تبلیغ دپاره به یوې لرې منطقې ته ځو. د دوی سره په خپل تګ کې په تردد او شک کې وم چې آیا ورسره ولاړ سم که یا. استخاره مې وکړه او د خپلې ښځې سره مې مشوره وکړه. زما دا خیال و چې زما ښځه به زما دغه غوښتنه رد کړي، مګر بالعکس هغه ډېره خوشحاله سوه او نور یې هم دغه کار ته تشویق کړم. دې به پخوا لیدلم چې د فسق او فجور په سفرو کې بې له پوښتنې او مشورې تلم. بیا سالم ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه په سفر ځم. هغه هم د رخصت او ودا پر قسم په خپلو کوچنیو بازوګانو په ځیګر پورې ونیولم. د خپل کور څخه 3.5 میاشتې مسافر سوم، او په دغه موده کې چې به هر وخت موقع په لاس راغله کور ته به مې تلیفون کاوه. د خپلې ښځې او اولادو سره به مې خبرې کولې. د دوی لیدلو ته مې ډېر شوق و، خو د سالم لیدلو ته مې شوق ډېر زیات و. د ده د آواز اورېدل مې تمنا او آرزو وه، او یوازې همدی و چې د دغه سفر په موده کې مې خبرې نه وې ورسره کړې، ځکه زما د تلیفون په وخت کې به یا په مدرسه کې و یا په مسجد کې. هر وار چې به خپلې ښځې ته وویل چې سالم مې یادېږي، دې به له خوشحالۍ خندل. بې له هغه آخري واره کله چې ما وویل سالم مې یادېږي، هغه زما د امید خندا مې نه ځینې واورېدل، بلکې آواز یې تغیر وکړی. ما ورته وویل سالم ته زما سلامونه ووایه. دې وویل انشاء الله او چپ سوه. کله چې مې سفر پای ته ورسېدی او زه کور ته راغلم، د کور دروازه مې وټکول او دا مې امید و چې سالم به یې راخلاصه کړي، خو هغه زما بل زوی خالد راخلاصه کړه. هغه چې عمر یې تر 4 کلو نه و زیات. ما په غېږ کې واخیستی او د نارې وهلې بابا بابا. نه پوهېږم کله چې کور ته ننوتم ولې مې زړه غورځېدی او ولې مې سینه تنګه سوه. اعوذ بالله مې وویل او ښځه مې مخ ته راغله، خو په مخ کې یې تغیر ښکاره. داسې معلومېده لکه مصنوعي خوشحالي چې ښکاره کوي. ښه په دقت مې ورته وکتل او بیا مې پوښتنه ځینې وکړه څه در سوي دي؟ دې ویل هېڅ. یو دم مې سالم را په یاد سو. ما ویل سالم چیرې دی؟ ښځې سر وځړاوه، جواب یې را نه کړی، خو د جواب پر ځای پر باړخوګانو تودې اوښکې راتوی سوې. ما په لوړ آواز ورته وویل سالم چیرې دی؟ دلته مې بل هیڅ نه واورېدل بې له د کوچني زوی خالد آواز چې په کوچنۍ ژبه یې راته وویل بابا سالم جنت ته ولاړی. ښځې مې نور تحمل نه سوای کولی، ژړا یې پیل کړه.
قریبه وه چې پر مځکه ولویږي او له خونې ووته. په وروسته کې پوه او خبر سوم چې زما تر راتګ 2 هفتې د مخه سالم ته تبه پیښه سوې وه او مور یې روغتون ته بیولی و. تبه یې نوره هم شدیده سوې وه او دغه تبه تر هغو نه وه ځینې جلا سوې تر څو چې روح یې له بدنه څخه جلا سو. نه پوهېږم چې د دغې قصې څخه به کم نصیحتونه او فایدې راوباسئ. تاسې او ستاسې فکرونه به د تبصرې کولو دپاره سره پرېږدم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پمال کور رانیولای سي مگر د کور خوږ ژوند نسې پرانیولای. پمال ښه تخت خواب او پلنګ رانیولای سي مگر خوب نسې پرانیولای. پمال ساعت رانیولای سي مگر وخت نسې پرانیولای. پمال کتاب رانیولای سي مگر علم نسې پرانیولای. پمال دوا رانیولای سي مگر صحت نسې پرانیولای. پمال وینه رانیولای سي مگر ژوند نسې پرانیولای. پر دې ټولو سربیره پمال د رومانسي شپې دپاره شمع رانیولای سي مگر محبت نسې پرانیولای. اوس نو ته راته ووایه چې اوس دې همدا عقیده ده چې مال او پیسې هر شی دي؟ الله جل جلاله ته مسپارم ستاسې ټولو څخه د دعا امید او هیله لرم.